که چیرې ستاسو څخه یو چا ظلم ترسره کړی وي نو د دې ځای څخه باید په هوښیارۍ ځان وباسئ ځکه چې ستاسو سره همدا چم کېدلی سي زموږ وظیفه د قانون عملي کول او مجرم ته سزا ورکول دي ښاغلي مهره تاسو څه کار کوئ زه د ادارات د څانګې مسؤل یم څه نامې د سګرېټو کوتۍ دي د مېرمن انډیواله زما ژوند د خلاص کتابو په رقم دی دغسې د خلاصو کتابو مطالعه کول ما ته ډېر ښه خوند راکوي ځینې وخت موږ د لې پاتېږو او د ډوډۍ خوړلو وروسته یوه لوبه هم کوو څه رقم لوبه د شطرنج که د تاج موږ د جیلي محکمې په ډول لوبه کوو زموږ په محکمه کې همیشه انصاف یو وارې به وکړو خوند به پر واخلو او زه به څنګه رول کوم مجرم غلیم که په ژوند کې غواړې یو څه ترلاسه کړې نو دغسې نه دغسې دا لوبه دونه ژر نه خلاصېږي ښاغلي مهره د ځان د خلاصون دپاره ډول او وی تا ولې ما پسې راخیستی ده در قوانین ما انصاف نیست فیصله میشه انصاف نه فیصله کیږي نور دا لوبه زه نه کومه نوره یې ختمه کړئ اوس هم ستا د ژوند فیصله پاته ده نور ته باید د پسه په پوز کې دا د لیوه کارونه ودروي دوی هر څه کولی سي دا لیونیان دي لوبه بس هم پاته ده जिस्म चले जाएंगे पर जिंदा